الرحمن الرحیم دا ځل تاسو درنو لیدونکو سره د یو نوي کتاب په باره کې معلومات شریکوم. دا کتاب به تاسو لیدلی وي، تینک بیک. دا کتاب چې دی په کابل کې هم پیدا کیږي. ما دغه کتاب لوستلی او د دغه کتاب ډیر مهم او جالب ټکي مې راټول کړي دي. دا کتاب جاپاني لیکوال لیکلی دی او ډیر او عمومي تشویقي یا انګیزني کتاب دی. لوستونکي ته انګیزه ورکوي چې هغه خپل ژوند او مدیریتي کارونه څنګه اداره کړي. په دغه کتاب کې ځینې جالب ټکي چې ما راټول کړي، لومړی دا دی چې بی بریف، تاسو باید زړور اوسئ. او په دې هکله دی د توکیو پوهنتون د استادانو مثال ورکوي چې د توکیو پوهنتون زیاتره استادان هغوی کتابونه نه لیکي، هغوی چې د رسالې نه لیکي، ځکه هغوی ډارېږي که موږ چېرته لیکل وکړو کوم مضمون ولیکو نو په هغه صورت کې کیدای شي نور خلک مونږ رساله یا کتاب تر تنقید لاندې ونیسي او دغه تنقید د دوی د حیثیت د زیانمنېدو سبب ګرځي. نو د حیثیت د زیانمنېدو له وجې دوی کوشش کوي چې هیڅ کله کتاب ونه لیکي، او که لیکي هم ډېر په کم تعداد کې. لکه دوی هغه کتابونه چې لیکلي دي د نورې نړۍ سره مقایسه کړو نو د دوی دغه کتابونه به ډېر زیات کم وي. تاسو به زیاتره خلک په ځینو ادارو کې لیدلی وي، لکه ځینو ادارو مشران دي، منیجران دي، سینیر منیجرز دي، هغوی په ټیم سره کمې خبرې کوي، یا چې دی نورو خلکو سره ډېرې زیاتې خبرې نه کوي، یا چې دی ډېرو موضوعاتو کې چې دی نظر نه ورکوي. ځینې خلک چې دي هغوی ایمیلونه نه ریپلای کوي، په فیسبوک کې لیکل نه کوي، او د هغوی دا ځکه چې هغوی سره یو ډار دی. هغه ډار دا دی چې کیدای شي ایمانه کومه غلطه خبره ووځي، خلک مې انتقاد لاندې ونیسي. نو تر هغه پورې چې تاسو غلطۍ ونه کړئ، اشتباهات ونه کړئ، نو تاسو به هیڅ کله د پرمختګ مخ ونه وینئ. د دې لپاره چې پرمختګ وکړئ، د دې لپاره چې ترقي وکړئ، باید حد اقل یو څه غلطۍ وکړئ، او دغه غلطۍ د دې سبب کېږي چې تاسو انکشاف وکړئ. دویمه مهمه خبره چې په دغه کتاب کې د بحث لاندې نیول شوې ده هغه دا دی چې تاسو باید د تاسو دغه ذهنیت چې دی هغه یا باید مردانه ذهنیت وي او یا چې دی هم زنانه ذهنیت وي، او کله کله هم باید مردانه ذهنیت وي، هم باید زنانه ذهنیت وي. د مردانه او زنانه ذهنیت څخه مطلب دا دی چې مردانه عموما دوی چې دی په اوږدمهالو پروژو باندې کار کوي، په لانګ ټرم پروجیکټس امپلیمنټیشن باندې کار کوي، د 10 کلونو په پلانونو باندې کار کوي، د 15 کلونو 50 کلونو په پلان باندې دوی کار کوي. او زنانه ذهنیت څخه هدف دا دی چې ښځې په یو وخت ملټي ټاسکینګ دي. نو به حیث منیجر تاسو باید هم لانګ ټرم ذهنیت ولرئ چې په اوږدمهالو برنامو باندې کار وکړئ، په ورته وخت کې باید ملټي ټاسکینګ واوسئ. تاسو ښځې لیدلي وي په کورونو کې چې په یو وخت کې ماشوم هم غلی کوي، کور کارونه هم کوي، خطر هم پخوي، مېلمنو ته هم ښه راغلاست وایي، صفایي هم کوي. نو یو منیجر هم باید په ادارې کې ملټي ټاسکینګ واوسي. هغه زنانه چې هغوی هم لانګ ټرم پروجیکټس امپلیمنټ کوي، هغوی ډیزاینوي، هغوی هم د زنانه ذهنیت څخه وځي او عموما مردانه ذهنیت ته ننوځي. بله خبره چې دلته ذکر کړي، عموما د دې لپاره چې کنسنټریشن ولرو، توجه ولرو، ډېر زیات متمرکز فکر وکړو، نو عموما خلکو ته وایي چې بی فوکس بی فوکس بی فوکس. ولې دغه کتاب کې یو جالبه خبره دا ده چې ډو ناټ فوکس ا لات آن وان اکټیویټي. که په یوه اکټیویټي باندې ډېر زیات تمرکز وکړي نو کیدای شي شاوخوا ځینې نور شیان درڅخه څه شي چانسونه او فرصتونه مو له لاسه ووځي. بیا دلته د جیټ طیارې د پیلوټ مثال ورکړی. د جیټ طیارې پیلوټان چې دي په یو وخت کې هغوی حمله هم کوي، خپل سپیډ هم کنټرول کوي، او د راکټ لګېدلو څخه هم مخنیوی کوي. یعنې په یو وخت کې هغوی چې دی خپله راکټ هم ولي، خپل سرعت هم کنټرولوي، او خپل هدف ته هم ځان رسوي، او دې څخه هم ځان ساتي چې د بلې راکټ په واسطه ونه ویشتل شي. څلورمه مهمه خبر چې دغه کتاب ورباندې تمرکز کړی دی هغه د جاپاني او امریکایي کلتور ترمنځ فرق دی. جاپاني کلتور کې دی وایي چې عموما دلته تشویق نشته دی، ترغیب نشته دی، او یا د نورو خلکو په وړاندې منیجران کوشش نه کوي چې خپل مادون یا لاسلاندې کسانو څخه تشکري وکړي، مننه وکړي، یا د خلکو په مخ کې ورته وایي چې هغه کمپلیمنټ چې موږ ورته وایو هغه کمپلیمنټ نه کوي. ولې په امریکایانو کې یو جالب پوینټ چې ده ذکر کړی هغه دا دی چې ډېر زیات فرنګ دي، ټول موضوعات چې دي په ټیبل باندې دي. بله خبره دا ده چې په جاپانیز کلتور کې کوشش کیږي چې یو سړی به حیث مدیر باید ټول کارونه انجام نه کړي. وایي که ټول کارونه تر انجام کړي نو
بیا به سبا ته څه شی کوو یا دا دی چې نور خلک به څه شی کوي. نو کوشش کوي چې ځینې کارونه چې دي باید لکه ناغېړي ورکې وشي، باید ترسره نه شي، چې اپوزیټ په امریکایي کلتور کې بیا ورته کار نشته دی. بله مهمه خبر چې دغه لیکوال ورباندې بحث کړی دی هغه دا دی چې وایي خلک باید کوشش وکړي چې هماغه د مکتب د وخت نه د ډېرو زیات مطالعې سره ځان عادت کړي، ځکه عموما هغه مطالعې چې په 20 کلنۍ کې کېږي، په 18 کلنۍ، 19 کلنۍ، 25 کلنۍ کې کېږي، هغه دایم له سړي سره په ذهن کې پاتې کېږي او د هغه ذهن ویستل چې دي ډېر سختېږي. نو غوره خبره دا ده چې خپلو ماشومانو سره کار وکړو تر څو هغوی ډېر زیات مطالعه وکړي، ډېر زیات معلومات راټول کړي، ځکه تر څو پورې چې دوی د پوهنتون نه فارغېږي، مسلکي ژوند ته راځي، نو دوی سره به د معلوماتو ډېر غټ ډیټا وي. بل د کامیابو او ناکامو خلکو په اړه دغه کتاب کې بحث کړی دی. عموما دلته ده ویلي دي چې کامیاب خلک کوشش کوي چې د نورو خلکو د کامیابولو لپاره داسې ادارې رامنځته کړي چې په هغوی کې خلک خپل ظرفیتونه په کار واچوي او بري ته ورسیږي. یو ډېر جالب شی چې ده ورته توجه کړی هغه دا دی چې که جاپان غواړي د امریکا او اروپایي ټولنو سره ځان برابر کړي، باید ډېر زیات کامیاب خلک باید تولید کړي. او دا ایمون په ټولنه کې هم قابل تطبیق دی چې موږ باید سافت پاور ته ننوځو. سافت پاور دا دی چې موږ باید سافټویر کې باید ډېر وتلي کسان ولرو، په انجینري برخه کې باید ډېر زیات وتلي کسان ولرو، په میکانیک برخه کې باید ډېر زیات، په سازۍ کې، یعنې په هره برخه کې باید ډېر کامیاب کسان ولرو. او دغه ډېر کامیاب کسان د دغه سبب کېږي چې د یو ملک ایمیج لیول چې دی هغه پورته لاړ شي. دلته یو انتقادي نظر هم ورکړی چې جاپان کې یو مشکل دا دی چې د امریکا په نسبت ډېر زیات کامیاب کسان نه لري. نو جاپاني حکومت یا جاپاني ټولنو ته د توصیه دا دی چې کوشش باید وشي چې ډېر زیات کامیاب کسان تولید کړي. هغه کسان چې له انتقادونو څخه ډارېږي هغوی د مطمئن اوسي چې هغوی لاسته راوړنې نه لري، ځکه یو سړی یو کار چې کوي حتمي یا به ښه وي یا به خراب وي یا به متوسط وي. نو په هر حال کې چې دی یو څه انتقاد به وي، او هغه کسان چې د انتقادونو ډارېږي نو هغوی چې دی ډېر زیات دی باید د ترقۍ مخ نشي لیدلی. نو دا موضوعات ټول د دغه کتاب جالب ټکي وو چې ما له تاسو سره شریک کړل. خدای دې وکړي چې خوښ شوي مو وي. تر بیا ویډیو پورې له توجه څخه مو مننه. کمنټ، نظر، هر شی چې لرئ حتما اعلان دی ولیکئ، خپل خاطرې را سره شریکې کړئ. د کتاب لوستلو په دغه هفته کې موږ کوم کتاب لوستلی دی، څه شی مو ترې زده کړي دي، هغه راته ولیکئ. او بل جالب خبر دا دی چې دا ویډیو تر تاسو ورسېدله، تر نورو یې ورسوئ تر څو صدقې جاریه کې مو برخه اخیستې وي. ډېره زیاته مننه. د بیا لیدو په هیله.